بسم الله الرحمن الرحیم. لومبنه خود افغان قومي مومنت دغه مشرانو ته په پیښور ته پر اتګ باندې ستړي مشي هر کله ورته وایم. بل د خپلواک پښتونستان غورځنګ د مشرانو هم نړۍ مننه چې داسې دستوري را جوړه کا. دغه څو شعرونه در سره ملګرو سره به شریک کړو چې د زړه پرنځخته یم په ویر یم یارانو، د زړه پرنځخته یم په ویر یم یارانو، د یار کوڅه کې ناس لکه فقیر یم یارانو، او ښه خلک را نظاریږي او بد د نوم نه مې یریږي، زه بدو لره داسې ګندګیر یم یارانو. دغه څه شعرونه نور دي چې ځان ته ګورم هر وخت په آینه کې، ځان ته ګورم هر وخت په آینه کې، دا د ولې را کتل په دروازه کې، او ځینې وخت کې د یارانو نه یریږه، مونږ خوړلی دی اکثر سر په خوږه کې. او ښه ډاکټر صاحب ته شعر ډالې وي چې ښه نو چا له ضمیر پکې بیدار کړم، ښه نو چا له ضمیر پکې بیدار کړم، زه اوسېږم د ژوندو په دیره کې، او په جانان کې خو بوټی فرق را نغلی، هیڅ اثر د پیره نشته اجازه کې. او درته نیولې مې جولی دومره غرور مه کوه، په ځان مینې لیونی دومره غرور مکوا، او تلا تر اوسه د غیار د نظریې غلام یې، هسې بس په ازادۍ دومره غرور مکوا. مننه تلا تر اوسه د غیار د نظریې غلام یې، هسې بس په ازادۍ دومره غرور مکوا، او حکم د خدای وي سیبا ساتي اسرائیلو باسي، نن ټوپکو په ګولۍ دومره غرور مکوا. او ستا په ګناه کې زه لګیا یم ثواب لټوم، ستا په ګناه کې زه لګیا یم ثواب لټوم، شپونکیا ته دې په شپېلۍ دومره غرور مه کوه، او د ضمیر کپې د چا بیدارولی نشي، په دې بدرنګه شاعرۍ دومره غرور مه کوه. مننه. او د ضمیر کپې د چا بیدارولی نشي، په دې بدرنګه شاعرۍ دومره غرور مه کوه. او دا بے وفا دا نصیحت د طیب جانو منا، دا بے وفا دا نصیحت د طیب جانو منا، په دې نیمګړې دنیا گئے دومره غرور مه کوه. ډېره مهرباني.